چې هغه ظالم نه فقط دا چې صرف ظالم و بلکې هغه به ځان ته خدای هم وي. دا خلقو ته ویلي چې تاسو څه کوئ؟ ما ته وایي چې څه غواړئ چې در کومه نو ما نه لوی خدای بل څوک دی. خلق مجبور د یری ورطلب د تبع خدایم وی سجدے بیم ورته کولی. کافی زمانہ دنیا په دې قهر اخته وه. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام په خپل زندګۍ کې هر حربه ور سره استعمال کړ. او دا به ورته وی چې د زور خبرې مکوه. زور صرف یو د خدای د ذات سره خوند کوي. بنده به څه یو داغه به زور څه. هغه به وی چې د خدای ذات زیم. ابراہیم علیہ السلام به ورته وی چې د خدای ذات چې څه وخت کې تار ونیسي زه به بیا درته وایم چې ته ځان خلاص کړه. عزیزان چې څه وخت کې راونیو بیا ځان نه خلاصېده او راویني وداس چې نه توپی دی او نه ټینکونه دی او نه جازونه دی. یو وړوکی غوندې ماشه دی او په دې سپېږمه کې ننوته او دلته کېناست. د غرې دیوالې او ځمکې سره به توپونه والو. غرق شم تباه شم الا وهی مې په سر سر کېړی به خلقو په لاس کې راوړې او د ده په دا سر به یې ټکولو چې سر به وله ټکولو او ماشه به په آرام شو کینی بنګېدم. ابراہیم علیہ السلام ورته فرمایل چې اوس د خدای ذات ته که یو بل ذات ته چې چاته راونی ورشه خپل فوج تماشا دی وکا. فوجی ټول ماشو خوړلی تیاره پې راغلی وه چې تیاره لاړه په میدان کې د زرګونو فوج دانچې ولاړې وې د هډوکو غوښه ورپورې نه وه. واده و په لاره روان دي. ابراهیم علیه السلام ورسره بیبي ده. د هغه بادشاه قانون داو چې کم سړي سره به ښځه وه نو به یې ترې اخسته او چې خور به وه ورسره نو هغه به یې ترې نه اخسته. اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه ترې وایي نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وویل چې که تا نه یې تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته یې زه یې خور یم. ولې؟ ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول رونه او خویندې انما المؤمنون اخوه. نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته وی چې چونکې په اسلام کې ته زما خور یې شریعت کې زما ته په حق د نکاح اغستی نو ته ورته وایې چې زما رور دی دا ادا چلو.
نو زما عزیزانو عرض داو چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو حقیقت خدا سے نو او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري. امتحانو د ابراهیم علیه السلام حکم ورته وشو چې ابراهیم اسماعیل د مور په غیږ کې دی او د بیبي نامه ده بیبي هاجره علیه السلام. دا ښځه او دا زوی دی د شام نه بوزه او د مکې په دشتو کې پرېږده او ته ځه. ښځه او زوی روان کړه د شام نه راله مکې ته. مکه دغه وخت کې وادي وه د دوو غرونو منځ. کم ځای کې چې اوس آب زمزم کوې دی دغه ځای کې ښځه او بچی کېنول او دی ترې روان شو. ښځې ورته ویل چېرته ځې سړیه دا مونږ دې چېرته پرېښو. ویل چې چا راته ویلي دي هغه ته مې پرېښوی او زه درنه لاړم شام ته. بیبي هاجرې ورته ویل چا درته ویلي دي؟ ویل او چا راته ویلي دي چې اسماعیل او هاجره دلته پرېږده او ته ځه. ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه. ښځه وه اسماعیل تکی شو ماشوم دی لتې ټکوي نو مور یې اوبه لټوي. د دې صفا مروه په دې منځ کې بیبي هاجرې او ترې منډې ووالې. کله به په یو غونډه وخته اوبه به یې لټولې کله به په بله غونډه وخته اوبه به یې لټولې. آخر اوبه نه وې ناامیده را روانه شو. چې را روانه شوه دلته جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې اوبه راوباسه. دلته ټکولې او د خپو کې د اوبو چینه راوخوټ کېده. چې چینه راوخوټ کېده بیبي هاجرې وویل چې الحمدلله اوبه خو پیدا شوې خو زرې شګې راټولې کړې او اوبو نه یې ګیر چاپېر واچولې چې چېرته اونه بیږي خلاصې به شي. آب زمزم زمزم ویلے شی ادرے گا زمزم مانا ادرے گا. نو دی اوبوتا بیبی هاجرے ہوئی چھ زمزم ادرے گئی بئے گئی ماں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل چھ اللہ دی پہ بیبی هاجرے رحم کی کدی اوبوتا زمزم نہ ویلے نو دا اوبو به بدلې وې او ټول دنیا به خراب کړي او چې هغه ورته زمزم وې په ځای ولاره پاتې شو. او بیبي هاجره حیرانه ده. عزیزانو دا وخت کې د خوراک څه بندوبست کیږي. په دې لاره قافلې ځي شام ته مدینه تا داس هغه قافلو والا وی چې دا فقیران ناس دي دلته سو نه سو ولا ور کوي. دای گزره اوقات په دې اسنا کې اسماعیل علیہ السلام د 12 کالو شو او مور به په دغه ځای ناسته وه او د قجورو چوپړی جوړه کړې وه په دغه کې به مور او زوی 14 کاله دلته اوسېدي. حد دی د امتحان. علامه ثناء الله پانی پتی لیکلي دي چې د ابراهیم علیه السلام زړه به کله ملاقات ته وشو چې زوی او ښځه ګورم نو د شام نه مکې ته خو ډېر مزل دی نو بوراک به ورته راوستی شو. په بوراک به سور شو. بوراک مطلب دی د هلیکاپټر دې کې به سور شو را بغیر
په مکه کې د دوی ملاقات به وکړه بیا به ورته چودې کته وځه نور زیات بنئ سارے کې دلته حد د امتحان پلار راغی او خزه او بچه ناستی او پلار ته وایي ځکه دوی په دشت کې ناستی اوس په دې یو خدای پوهې دی ځان تخپلو ګریوانونو کې وګورئ چې د غېږې بچی دی او خزه دی ته په میاره کې پرېږدې او تا ته حکم وشي چې ته تېزه ستا پړه به څه تېرېږي حد د امتحان نو ابراہیم علیہ السلام په داسې امتحان کې الله کامیاب کړ قربانی ابتدا د آدم علیہ السلام د زامنو نشوي و او بیا اهم امتحان الله پاک په ابراہیم علیہ السلام کړ هغه امتحان د ابراہیم علیہ السلام الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان چې ابراہیم علیہ السلام تما په خوب کې وې چې قربانیوں کا او قربانی دا سے ہوکا چې دا زوی دی حلال کا دی چې سار را پاسې ده زوی را وغوښتو اوس زوی ته وایي چې بچیا ما بیګا خوب لیدلی دی او خوب داسې دی چې زه تا حلالوم انی ارا فی المنام انی اذبحک ما په خوب کې ولیده چې زه تا حلالوم اوس فانظر ماذا ترى بچیا تم وګوره چې ستا څه خیال دی سزے ته د دماغ رسی فکر وکا او زوی ورته وایي چې زما پلار پیغمبر دی او د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وي ما څه کار دی چې زه به د پیغمبر د خوب متعلق سوچ کوم یا به فکر کوم د پیغمبر خوب کې به سوچ نه کې نه به فکر کې چې خوب دی نو هغه وحی ده او چې وحی ده نو ما ته به سر او چشم قبوله زه ورته وایي قال یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر اے پلارا چې سامر درته په خوب کې شوه دې فورا هغه کار وکړه دا اوس عین د لوی اختر ورځ دا او د سبا ټیم بچیا ما ته خو امر دا شوی چې دا زوی دې حلال کا نو ته به څه کې زه به تا حلالومه ته به څه کې ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ستجدنی زرد چی بیابم ممال رہ پلارا انشاء اللہ من الصابرین کد خدای رضاوشی نستا د چڑے لاندے بز صبر کو تب مال آلے او زب صبر کوم زب صبر پلار کو ډېر زیات خوشاله چې ماشوم بچی ته وګوره او د پلار د
سوال دی جواباتو ته وګوره. ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ. نو پلار ته زوی وای چې ته به څه کوې؟ ورته وایي ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اے پلارا کدا اللہ رضا وشي نو زر دی چې ما به د خپلې چړې لاندې صبر کوونکی ګورې. ته به ما لاله او زه به صبر. مور ته رااله بی بی هاجره ورته وایي ستا خدای ستا د زوی قرباني غوښتې ده. بی بی هاجره ورته وایي چې اے ابراهیم زر کوه تاخیر نشي چرته خدای بدر نه ناراض. موره زور اونیو پاکی جامع ور واغسته سره ولا غړکو سترګې ولا تورې کړې پړې او چارې پلار لپلاس کې ور کړو روانه کو مذبح. پلار زوی پلار ته په غوږ کې وای چې پلار یو څو خبرې درته کوم پاغه به عمل کوي. لومبنه خبره خدا ده چې ما لالینو زما لاسونو خپې به کلک کلک وتړي. اصله چې د ساوتو په وخت کې زما په لکه ته چرته ونه لګي او بې ادبي به وشي نو زما قرباني به خدای قبول نه کړي. دویمه خبره دا ده چې خپل سترګې به وتړي. اسنه چې د لالولو ټیم کې ستاو زما سترګې سره مخامخ شي نو زما په لالولو به دې ړو نشي نو خدای به درنه ناراض شي. درېمه خبره دا ده چې زما د مرګ نه وروسته زما مور ته ونه وی چې اسماعیل چې ما لالولو نو داسې لټې تکولې او لاسونه وهل او خرړېده ځکه چې ښځې نازک طبیعت مخلوق دی اسې نه چې اوجاري او چرته خدای ته ناراض نشي. څلورمه دا چې دا زما کمیس چې دی دا به ما نه وباسي او زما مور ته به یې ورکړي چې اسماعیل وی چې تر څو ژوندی نو زما په دې کمیس زما تسلی کوه. اوس یو خدای پوهیږي دا ستاسو زما د عقل خبره نه ده. یو خدای پوهیږي چې زوی پلار ته دا خبرې څه وخت کې کولې چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علیه السلام پړد څه تېرې. اوس په دې یو خدای پوه دی او د دې د زور اندازه ما او تا ته نه لګي. دا به ابراهیم علیه السلام یا د دې زور اندازه به د اسماعیل مور ته پته وه چې علالولو له روان کو دا دروازې ته ورپسې راله او رستو نه ورپسې کته. تا زور باغی ته پته وه مونږ ته پته نه. منا ته چې راورسېده قرآن کریم وایي فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما ډېر اوچته خبره اسلما اسلام وی غاړه یې خول گردن نهادی دیتا اسلام
فلما اسلما وتله للجبین اور کله چې پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد ودرېدل داسې اسلما دا مانا وتله للجبین او دې سټنا او د دوارو خپونه زوی رونی وو لکه د ساروی غوندې راواچو قرآن کریم فرمای فلما اسلما وتله للجبین په دې تندیر او غرزولو او لاسونه خپې ورته وتړل او په دې ځای ورته خپه کېښو په دې مرۍ ورته چاړه کړه او سترګې تړلې چې چاړه پې کېښوه آواز کوي بسم الله الله اکبر راکاږي مرۍ نه غوسي بیا وی بسم الله الله اکبر بیا نه غوسي چړې ته ویا چړې د خدای نه بدی په جهنم کې غواړم اوس دې ته اندازه وکړي چې چاړه د زوی په مرای کې او راکاږي او غصه نه دا بل امتحان په ابراهیم علیه السلام چې زوی یعنی چې کش کې او مرای غصه شي خو بس خلاصې وشي نه چې دا کې او لا غصېږم نه اورکه دې هغه شفقت ا د بچی درد هم پړکی توبه استغفار توبه استغفار د خدای لاکھ لاکھ شکر وباسئ چې دا امتحان خدای ختم کړی دی که دا امتحان اوسم باقی وی چې تاسو هلکه زوی حلال تاسو هغه غور نیکه خدای کراستی کړی زوی دی چې سور کافی قسم په خدای کوي رو پر ځای او په مړی ورته چاړي او بیا د اسماعیل غوندې بچي دسترګو رب کې جبريل ته حکم کیږي ورشه ګډوره راواله او د دې خپو کې سملا او اسماعیل درنالال د جنت نه ګډوره راغې خپو کې واچولې شو دې مقام کې چرته یو تقریر کې ما ویلو چې د دې ګډوري غوخي بیا چاو پړې کنه دا یاد لرئ بیا پاتې نشي دا چې مړې باندې چاړه راخکا مړې غوسه شو خرلار شو د ابراهيم عليه السلام 14 سنې یقین راغې چې اسماعیل نه حلال پای چټکړه او سترګې پرانیستې چې ورته خو ګورم لګ او چې داسې ورته وکړه چې ګوري ګډور اعلان دی حلال پروت ته اسماعیل علیہ السلام ولاړ دی چړې ته بیا لاس کو چې دا ولې ما ته خو حکم د زوی د حلالولو شوی دا دې بچ ولې شو بیا په ورټوب کول چې بیا ورټوب کول نو الله فرمایي چې دغه وخت کې ما ورته आवाज وکړ وناديناه أن يا إبراهيم الله وی دغه وخت کې ما ورته आवाज وکړو چې ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه کړ وسکیگا ما او ما خپکیگا سچ در ته خوب کې ویلي شویو عادي پورا کړ ابراهيم عليه السلام رسول چې واقع دا په امتحان او ابتلاء خدای په کې کامیاب تاسو خیال راغی
عزیزان عرض داو دا بنیادی شی دی د قربانۍ دغه بیا معمول را روان دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول را روان